السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي روغ جوړ اوسې. مفتي صاحب پوښتنه مې درلودله، دلته بلجیم کې نور اروپایي ملکو کې هم همداسې ځینې افغانان دي مثلا ډوډۍ اخلي کورونو ته یې وروړي خلکو ته، او دې کې چې دي حرام هم شته دي، مثلا رستوران نه چې اخلي هغه کې ځینې حرام دي. د دغه پیسې څه رقم ته دي، حرام دي څنګه؟ یو جواب وکړي. السلام علیکم. استاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته. هل راح عهد النصر أم ولى الظفر؟ يا كاتب التاريخ أسمعني وقل لي ما الخبر. الحمد لله والصلاة على أهلها ما بعد. یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې موږ په جرمني کې یو او په جرمني کې خلک ډوډۍ اخلي کورونو ته یې وروړي. افغانان چې کوم دي د هوټلو نه ډوډۍ اخلي بیا یې کورونو ته وروړي. په دې کې ځینې خوراکونه حرام هم وي. دې وړل او په دې باندې پیسې اخیستل جواز لري او که نه؟ د ورور په جواب کې باید ووایم چې که چیرې داسې وي چې کوم خوراکونه چې دوی وروړي هغه حرام وي نو د دې وړل بالکل ناروا دي او په دې باندې د پیسې اخیستل هم ناروا دي. او که چیرې د خوراک کې حرام شی نه وي او مردار شی نه وي نو د هغه وړلی شي او پیسې ورباندې اخیستلی شي، او که حرام شیان وي پکې د وړل هم ناروا دي، پیسې ورباندې اخیستل هم ناروا دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قد أتوا ورسولنا ما مات. إني أراكم قادمين ويحملون مصاحف الجيب الصغيرة يقرؤون